کارونه مارونه سره بې خونده دي؟ نسته شی نسته. واده مې ناوخته کړی ده. 12 اولاد کنکلې دي په دغه سر اخیسته. اوس هم د دې ولا پوره وړی یم. راته دغه پیسې مې ولا که ورکړې یې ما زه بیا درکړم. دغه 10,000 کلدارې ته ول راکوي دلته؟ 10,000 کلدارې دي. پروړی بل چا ده؟ پروړی بل چا ده ورسره مزدور یم. ما ته 10,000 کلدارې دي میاشتې راکوي. مشکلات نه پیل کېږي؟ یا په کور کې 12 نفر وي. 10 اولاده یو زه یم یوه مې کډه ده. دا خو لږ زوخ دی دغه راکړله وایي دا لمونځ کې کوي دغه کار او راته معلومېږي دغه بوټونه بیا بل راکړي دي دغه بیا ګنډل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم. حاجي صاحب محترمه ښه کراري ده خوشحاله جوړ یې؟ الحمدلله. ته ښه یې؟ سلامت اوسې خیر اوسې. چیرې ورته پروت یې حاجي صاحب؟ والله دغه مزدور یم 10,000 روپۍ د میاشتې راکوي. ښه کور کې دومره مشکلات لرم په والله بالله مې د قسم 12 اولاده دومره شی ولا که لرم چې وخورم. په دې کې ماته راکوي. نوم دې څه دی حاجي صاحب؟ نوم مې نظر محمد ولد علي محمد ابراهیم خیل وایي. ښه نو دغه کومه ساحه ده؟ دغه د ګنج ده. دا په دې ګنج کې دا موږ خرڅوو. ښه دا ټیکه راغی د ما 10,000 روپۍ. پروړی بل چا ده؟ پروړی د بل چا ده. زه ورسره مزدور یم. کارونه مارونه سره بې خونده دي؟ نسته شی نسته. واده مې ناوخته کړی ده. 12 اولاد کنکلې دي په دغه سر اخیسته. اوس هم د دې ولا پوره وړی یم. راته دغه پیسې مې ولا که ورکړې یې ما زه بیا درکړم. دغه 10,000 کلدارې ته ول راکوي دلته؟ 10,000 کلدارې دي. پروړی بل چا ده؟ پروړی بل چا ده ورسره مزدور یم. ما ته 10,000 کلدارې دي میاشتې راکوي. مشکلات نه پیل کېږي؟ یا په کور کې 12 نفر وي. 10 اولاده یو زه یم یوه مې کډه ده. کوم پسونه او دا شیان وینې ګنج کې ساعت تېر ده؟ و ساعت مې تېر ده خو دغه د جیب نیستي ولا کوي ساعت به نه چې ساعت تېر شي. نو موږ به 15,000 افغانۍ درکړو انشاءالله یو څه شیان به پرې وشي. الله دې دواړه سمې کړه. الله دې بالو بچه قراره لره. خدای دې له دوی سره ښه وکړي. الله دې کامیاب لري. 15,000 افغانۍ در واخله انشاءالله دې کور جواب الله دې سمې کړي. الله دې بچیانو غم نه ورکړي. الله دې د حلالو دومره ورکړي چې دی دای سید کور آباد کور آباد. الله دې دین دنیا. دوستانو نور محمد کاکا ځوان هم ولید په ګنج کې پروړه خرڅوي. پروړه هم د بل چا ده. نو ډېر مشکلات لري. په 10,000 کلدارې 12 اولادونه لري. دا خو لږ زوخ دی دغه راکړله وایي دا لمونځ کې کوي دغه کار او راته معلومېږي دغه بوټونه بیا بل راکړي دي دغه بیا ګنډل غواړي دغه حالات. او ځه خدای مهربان دا وړي سړی دغه وکړي انشاءالله. بس چا چې کومک کړی هغو ته به دعاګانې کوي که د خدای رضا والله دې دومره د حلالو ورکړي چې جیدای نه وي. الله دې کامیاب لري. الله دې دغومره نورې ورکړي. الهي امین. دوستانو غریب هېوادوال له یاده مه باسئ. او دا هم د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ د بازار د ګنج ساحه ده. تاسو ته معلومیږي. الله دې هغه چا ته اجرونه ورکړي چې پیسې را لږلې دي او الله دې خیرات قبول کړي. الله دې جنتو سردار کړي. او خدای دې د حلالو ډېره ورکړي چې دغومره خوارانو نظر لري. حاجي صاحب ګراک هم درته راغی ته به رشقه ورکړې نو موږ ته اجازه راکړه انشاءالله تر بیا راتلو. مننه. جوړ اوسې. خدای په امان.